الله عز وجل دې ما او تاسو ټولو ته بښنه وکړي. واقعاً چې سړی خفه شي، سړی چې کله جومات ته لاړ شي او د لمونځ کوونکو فیصدي وګوري، سړی خفه شي. موږ د یو فلم د کتو لپاره ساعتونه وخت لرو. د یو سریال د کتلو لپاره ساعتونه وخت لرو. د یو ډرامې د کتلو لپاره ساعتونه وخت لرو. په سوشل میډیا کې که واتساپ دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه ټویټر دی، که انسټاګرام دی، که هغه یوټیوب دی، ساعتونه وخت پکې تیروو. خو له بده مرغه په لمانځه کې بیا بیخي سست یو. نن سبا که هر جومات ته تاسو لاړ شئ، وګورئ د لمونځ کوونکو فیصدي بیخي کمه وي. د سهار لمانځه کې، د ماخوستن لمانځه کې خو بیخي خلک سستی کوي، بهانې کوي. نن درته د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث، لکه څرنګه چې زه هر سهار تاسو ته یو حدیث، لنډ حدیثونه خو اجرونه یې ډېر زیات دي، تاسو سره شریکوم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ماخوستن لمونځ په جمع سره ادا کړ، یعنی جمع ته لاړ، په جمع سره لمونځ ادا کړ، گویا کې چې د نیمه شپه عبادت کړی دی. یعنی تر نیمو شپو د الله عز وجل په عبادت کې تیره کړه. وروسته په دا حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم زیاتوي، وایي څوک چې د سهار لمانځه ته لاړ، یعنی سهار لمونځ یې په جمع سره ادا کړ، گویا کې چې د ټوله شپه عبادت کړی، ټوله شپه یې قیام اللیل تهجد کړی. زما ځوانه وروره، زما خورکۍ، زما مشره، دغه فرصت له لاسه مه ورکوئ. د ژمي اوږدې شپې دي، په دې کې مونږ کولی شو هم خوب پوره کړو او هم د الله عز وجل عبادت وکړو. د فرضي لمونځونو سربیره مونږ کولی شو چې تهجد لمونځ هم ادا کړو، نفلي لمونځونه هم ادا کړو. الله عز وجل دې زما په شمول تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق درکړي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.